د هوډ میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلام. سید ادریس ولیزاده حاضر یم په یوه نوې او ښایسته خپرونه کې. نن نو د ننګرهار ولایت اډې اخوندزاده او خصوصا د 5م بلاک او 6م بلاک ته ځو. هلته به د هندواڼو په تړاو به تاسو ته یوه نوې او ښایسته خپرونه به چمتو کړو. دغه خپرونه وګورئ او له موږ سره تر پایه پورې پاتې شئ. د هوډ میډیا یوټیوب چینل قدرمنو کتونکو بیا هم ښه راغلاست. مونږ دا وخت د ننګرهار ولایت اډې اخوندزاده په سیمه کې چیرته چې 5م بلاک او 6م بلاک ده او دلته نو د هندواڼو کرنیزې ځمکې دي او هندواڼې پکې کرل شوي، خټکي پکې کرل شوي. له دغه ځي یو تن بزګر او دهقان سره ولاړو، له ده سره به خبرې وکړو چې دوی څومره وخت کېږي چې دغه هندواڼې کرلې دي. په لومړي کې تاسو ته ښه راغلاست. په خپل ځان معرفي کړه لیدونکو. زما نوم عنایت الله ده، له کندوز ولایت. تاسو سره څومره وخت کېږي چې تاسو دلته یې؟ دلته موږ 5 میاشتې کېږي چې هندواڼې پرې تر اوسه پورې 10-15 کېږي شروع کړې هندواڼو ته. د هندواڼو حاصلات څنګه ده؟ څه کال دی والا د ګلۍ ویلې چې خاص مزه نه لري. نو څه کال دی بیا هم هندواڼې مطلب ډېر دي ښې دي، خو نظر د پروس کال نه څه کال لږ ضعیفې دي هندواڼې. ریټونه هم لږ ضعیفه دي. پروس کال ښه قیمت یې د اکثره 50,000 څه کال 10,000 15,000 20,000 څه کال والا دومره مزه یې نشته. په څومره کرنیزه ځمکه کې تاسو هندواڼې کرلې او خټکي؟ موږ داسې 230 ځمکه کې کرلې دي هندواڼې خټکي. یو 20 جریبه به خټکي نوره هندواڼه ده. دغه هندواڼو مثال تاسو چیرته لیږئ د دې جنه؟ کابل ته او کندوز ته او مزار ته، دغه ولایتو ته چیرې یخې سیمې هلته لیږو. نو وخته ښه خرڅلاوې څنګه ده؟ خرڅلاوې ښه ده، خو همالته من په 100 روپۍ 80 روپۍ 90 روپۍ داسې خرڅېږي. ډېره زیاته مننه. خیر اوسه، مننه.
بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. یو تن کارګر سره دلته ولاړ یو تر څو ورسره یو څو خبرې وکړو. شما رو خوش آمدید میگم به برنامه خود. اسمتان چیه؟ شفیق الله اسم از قندوز. چقدر وقت میشه که اینجا شما کار میکنید؟ 5 ماه میشه. 5 ماه در بخش زمینی تربوز و در دیگه بخش هم هستین؟ دیگه بخش رو بریم قندوز هم کار و بار است. شالی از گندم است چی بگیم کار تربوز است. خب بسیار خوب. چطور است تربوز امسال از نگاه دیگه سالانه کده؟ خوب است دیگه بازم. خب چقدر خوب است دیگه به نظر تو؟ یک 50% خوب است نظر در پارسال. خب ژاله شده بوده که ژاله یک بارنا شده بوده که چطور خرابی خود نکده؟ خرابی والا زیاد خرابی کرده امسال. خب تربوز مزهش چطور است؟ مردم میبرن؟ فروش زیاد است مردم میآید. یک ذره خورد است تربوز امسال ژاله خراب کرده. از کدام ولایت ها زیاد مردم جمع؟ از کابل می، از خود جلال آباد می، از کندوز هم می اینجوری. میبره از اینجا صادرات میکنه. خودت خوش داری که تربوز بخوری؟ خب همه چیز با وطنان که بیا اینجا تربوز بخره، با تربوز وطن بخره از وطن. همه کاروبار کنه خوب است. از یک کاروبار که است دوزی نکنن، جنگ و چیز نکنن، همین کار خوب است. تشکر زنده باش. خوش باش. سلام. خپل کې ځان معرفي کړئ. زما نوم لال عسکر دی لالموالی. تاسو د هندوانو کاروبار کوئ؟ زمونږ دغه خلک چې راغلي ترکستان نه دلته دا ځمکې کرلي دي، فارمونه یې کرلي دي، مونږ ته هندوانو خرید کوو. بس مهربانه که د ورځې ریټونه دي په یو ریټ او بل ریټ یې راکوي ښه مونږ ته خوشحاله یو. خرڅلاوي بازار کې څنګه ده؟ خلک شکر الحمدلله نن سبا ډېر خرید یې ښه دی. هر سړی خرید کوي، د دې غریب دي خلک همدې ته وسه کېږي او بس. من په څو خرڅېږي؟ من د 150 نه نیولې تر 500 شپېتو پورې. تاسو کومه ساحه کې دا هندوانې خرڅوئ؟ ګلبهار پمپ سره، رنګ روډ په سر. د تیر کال په پرتله سږ کال هندوانې څنګه دي؟ آیا خرابې دي یا ښې دي؟ نه بس هغه یو څو ورځې لږې خامې راتللې، نور ښې پخې راځي. خلک ویرېدلي، خلک خام فصل نشت کوي. اوس یو دوه ورځې راوړل هغه هم پښیمانه وو هغه خلک. اوس ټولې پخې راشي. خوند څنګه دی؟ تاسو خپل ځان ته کور ته وړئ او که نه؟ وړو ښه ذایقه یې د پروس کال نه یو پلسه ښه ده، ډېره ښه ده. د نور ولایتو نه خلک آیا راځي؟ ډېرې خبرې بارېږي، ډېرې خبرې بارېږي. ځي دا غټې غټې چڼمانې هندواڼه وړي، غټې غټې 6 کیلو 15 کیلو هندواڼه وړي او نر غوندې یو ځای ته بل ځای ته دا وړي. مزار ته ترکستان ته دا لرې لرې ځینې ته وړي. دلته د خټکیو کرنیزې ځمکې هم شته، خټکي هم کرل کېږي. تاسو خټکي اخلئ؟ موږ خو خپله اوس د هندواڼو کار کوو. خټکي غټ تجاران اخلي، هلته کاربیټ او دا په دغه یې پخوي او بس نور خو دا غټ تجاران ډېر وړي. چې بیا اخرکار شي بیا یې موږ ته راکوي. دا واړه لږ لږ واړه موټرو ته بیا ورکوي. اوس خو خبرې بارې غټې غټې ډاکسنې بارې دا. د هوډ میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې ځانګړې شوې خپرونه چې تاسو ته مو برابره کړه. تر بلې خپرونې پورې له موږ سره پاتې شئ.